एसपी साहब ये वाजे रागले बलिस्ता से ख्याल खान खेली चीज बदान सर जनरा वलम से नंदे एसपी साहब ता खबर है ना दा नन सब हालात ढेर खराब दी और स्तासो गुंतले अफसर आवाज गर्जेदल ता खतरे न बार न दी दादा खुदे शुक्र दे खान खेली जिसे वो मुसलमान और जमादा ईमान दे कि कम अशपा पगोर या पकोर नशी के दे डीएसपी साहब तखावंद मर न पस ताणे तासिल टोल मंड तड़ मा पखपला वालिदा ऊपर बिजल में दास पुलिस वाला ओली दो कि द मरना नहीं अरेगी दमर्ग रज़का नहीं अरेगम जिधर किधर लस्सलो कालो जन में दज़मरी आगा यवा उरस ख़ुदा डीएसपी साहब रोटे यखीगी खानखेली मा तखपल डिपार्टमेंट दोमरा तनखारा कई जिसे पहाया हुई इज्जत रोटे पड़ेश खुदा पुख्तन न कोरना बगैर चे रोटे मिल मतलल तगरा दस्तखान बेइज्जती दा उस्ता पदीद दस्तखान माता द ढेरों मजलूमानो गरीबानानो फिनिख खाली डीएसपी स्तान गट गट अफसरानो पदीद दस्तखान माने रोटे खड़ले दा गुस्सा जमीन पर मर्ज़े अगस्ती दा खानखेली खुद जमा सा सिर्फ दा अल्लाह पर इख्तियार किदा स्तागुन दे खानखेली पलास के ना जमुन पे इलाका के जमुन दा हुक्म न बगैर मरखन पर नशिवाले बीबी तकबर दा अल्लाह लिबास दे और दाव मगलोई जात सर ख्वन की सब इंसान भी और सब तकबर उसनन चिकमी खबर लरा गले मगा खपगौर वावरा पल जे जहांगीर खान बपोई की खपला गिरफ्तारी वर्की हसीना जी सबाई जिद दे हवेली न पर आखो राखो बोजमा और तखपल मख्ता के खपल खाने तजाड़ी उधरी डीएसपी تطلعنا محكي زمان يو خبر وورا ماذا خداس اخكاري يا خدلي وني او يا بدي وردي عند التنجي खानखेली دا वर्दी जमा कफन दे او पख्तो जमा ईमान संगीना बचे तो दुश्मने दला से खुद समाज में मख के नम सुनी दे बचे पमा के नूर हिम्मत निष्ठा ना मोर ना उस बजमा मखिला नराज़ई तरसो पोरी मिचे तखानानु ना खपल इंतकाम ने व्यागश्ते नो अल्लाह ही के मिदा टटर यखीगी सताद बदल गश्तो न मने को बचे न दे मने को खुदा रे मुर्दार मानी जिदजु पसर दवाद सिरो बिनी तमाम अरमान दी ना मोरे मख के बदखपल दुश्मनानु ना इंतकाम अखलम नो ब्या बदवाद सोच कोम ओ देगर होरिया त मुर्दख पोदा लांदी खुद जन्नत वी ओ तखपल जन्नत प्रेक दे तो जख्ता टोक के खुदा सुमरा कमक लेमा सोच खपला मोर जड़वले शी न खोर बकिला से शे सटिकम कनरुरिया जहांगीर रोके तद दुश्मने प दिन मजहब वरे दुमरा न पोएगे सुमरा चिज पोएगम स ता दुश्मनी द दौलत पर जोर करे दा द दौलत और माँ दुश्मनी द मठो पर जोर करे दा द मठो इमरानिया ता तरवसा पूरी
جهانگیرړو پیژندل نه ده د جهانگیري په کتاب کې د مافیا پاڼاړو شته نه زه ډز کوم خو په ویښ دشمن په اوږده نه او بیا پرېږده چې د سنګیني مور د سنګیني په واده کې اشنانه تو را تو شي نو بیا به د هغه سر ته کښېنوم او بابا ګوره زه ستا نه خفه یم بېګا زما د ورور واده او ته لا ډوران اخلې وا بچې زه بیمار سړی یم چېرته ګرځېدی شم ځکه خو مې د لوریجیو پراټې دلته راوړې ولې ونه تا ته خو پته ده چې ما له روژې ښه نه دي بابا که ښې دي درله او که نه دي ښې خو دا وریجو پراټې به خامخا خورې ولې چې دا زما د ورور د واده وریجې دي ښه چې ستا د ارمان دی نو زه به یو نوړی ضرور وخورم نه بابا زه به دله په خپل لاس در کومه بابا بېګا خو مې رور سم شهزاده ښکارېدو د دنیا ټول غمونه یې رانه هېر کړل هغه ورندار نه ده هغه سم د ګلاب ګل لګېده ګلو डी एस पी साहब زما زوی یو سړی وشتی و هغه مړ نه ژوندی و نو تا په موږ باندې دا دنیا تنګه کړې وه نن زما 3 سړي او یو نوکره هغه نوکره کومې نوکرې چې زمونږ ټول عمر خدمت کړی و هغوی وویشتلی شو او سنګین په دې کلي کې آزاد ګرځي هغه ځکه بیبي چې تاسو د ملزم خلاف پرچه کول هم خپله بېعزتي ګڼئ او تر څو چې پرچه نه وي شوې د چا د لاس نشم اچولی واه ډي اس پي صاحب واه ته خو د سنګین داسې وکالت کې لکه چې هغه ستا عزیز تربور وي بیبي د خپلې وردۍ د عزت ساتلو دپاره که مې پلار وي که مې زوی وي او که نیکه د قانون د پنجې نه نشي بچېدی خو دعوه به کښېن نو هله یا بابا جانې زما چې څومره خیال دی که نه د ډسپي درپسې په ښه کډه راوړې ده زه خو یارېږم چېرته دا کیس په تاسو راډن نه کي ای ته خدای دې په شی به راته بم لکه تا ته په دې ټول پاکستان کې هم زه کمزوری ښکارم شګفتې بچې ما سوچ کوله چې په دې دنیا کې بدنصیبه صرف زه یم خو ته خو زما نه زیاته بدنصیبه وختې خدای خبر چې ستا دا څه جوړه چا د نظره کله مورې کله چې بدقسمتي راشي که نه نو په اوښ باندې ناست انسان ته هم سپې خوله واچوي خو زه بدنصیبه نه یم زما ستا په زوی او د خپل خاوند په بادرۍ باندې فخر دی مورې دې خدایا چې ما خپل بچی صحیح سلامت ولیده څنګه بچی ته کېنه د تا له چیرې وړمه واقعي چې پښتنۍ شګفتې چې د خپل خاوند د غیرت شمله دې نور هم اوچته کا اوس که مړم شم که نه نو الله دې دې کړي سکینې افسوس چې داسې زوی خدای را کړی نه وي کم چې د پښتو په لاره هډو تللی نه دی بابا هم تا راته ویلي وو چې کوم ځای د پښتو او د جون جنګ شروع شي نو جون به بیلې او پښتو به ګټې واورئ په نوم پښتونه دا لا کمه پښتو ده
چې په دشمنۍ کې د یو نر راپاسي او په ښځه دې ټز کړي. ودرېږئ خان. آفرین شو په هغه مور و پلار شه چا چې سنګین خان غوندې نر زوی راوړی دی، چا چې پردی لوپټې باندې د خپل ژوند ټولې خوشحالۍ قربان کړي. ډي ایس پي صاحب، زما د لور قاتل سنګین خان نه، د خان خیل زوی جهانگیر خان دی. Yes, of course, DSP साहब. دا ٹھیک وای. سنگین خان زما په لمنه کې لوی شوی دی او زما په لمنه کې لوی شوی دا ځوان داسې بې غیرته او بې پښتو کارونه نشي کولی. خان بابا خان بابا مالا با سلامی نه راکوي. ته څوک یې بچې؟ که د قانون په نظر راته وګورې نو زه د دې قاتل ښځه یم، او که تسخر په نظر راته وګورې نو زه ستاسې ګور یم.